خراسان غوښتونکو لنډغرو ته د امرالله صالح سخت ځواب وایي د خراسان جوړېدل خوب او خیال دی. هسې ځانونه مه ستړي کوئ. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امرالله صالح چې د شمالي ټلوالې غړو کې یوازینی ملي فکر او ملي مسایلو ته ژمن سیاستوال دی، خراسان غوښتونکو لنډغرو ته ویلي لږ تر لږه 10 کاله کېږي چې داعش د خراسان ښکلی نوم غلا کړی او غواړي دا د بغداد د خلافت تر قلمرو لاندې د یوه ولایت په توګه معرفي کړي. صالح وایي خراسان کلمه له خپلو ټولو تاریخي ارزښتونو سره اوس د داعش په واک کې ده. د جمهوري دولت لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټولنیزو شبکو د خراسان غوښتنې کمپاینرانو ته په ځواب کې لیکلي د خراسان دور اوس تیر شوی دی او دغه نوم داعش ډلې له افغانانو اخیستی او پرې انفجار او وحشت کوي. هغه لیکلي د داعش وحشي ډلې دغه ښکلی نوم خراسان غلا کړی او غواړي په انتحار او وژنو سره د بغدادي خلافت تر قلمرو لاندې معرفي کړي. دې ته وایي خیال په خیال کې یا تلپاتې چټیاټ. د ټولې تاریخي مخینې سره اوس دغه نوم د داعش شوی دی. هڅه وکړئ ځان له داعش لرې وساتئ. هغه د خراسان دعوه کوونکو ته ویلي چې خراسان اوس یوازې یو خیال دی او که رښتیا څوک خراسان غواړي نو له دې نوم څخه نور هیوادونه زیږېدلي او باید د ټولو د نیولو دعوه وکړي. ښاغلي صالح د دغې کلمې تاریخي مخینه، ارزښت او ټوله جغرافیه تشریح کړې او د ټولنیزو شبکو هغه ډله غندلې چې د خراسان په نوم پروژه مخته وړي. یاده دې وي چې یو شمېر مقاومتیان او د شمالي ټلوالې استخباراتي لنډغران د افغان کلمې او افغانستان له نوم سره د کرکې او تعصب له امله تل د خراسان غوښتنې غږونه پورته کوي. عام افغانان بیا وایي که طالبان ټول ژوند کې یوازې یو ښه کار کړی وي هغه همدا دی چې لنډغران خراسان غوښتونکي له هېواده تېښتې ته اړ کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.